او د افغانستان ولس د څو مهمو تاریخي پیښو سره مخامخ دی. یو د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته چمتووالی روان دی. دویم د متحده ایالاتو سره د امنیتي ستراتیژیک تړون د لاسلیک موضوع ده. او بله مسله د 2014 کال وروسته د افغانستان د امنیتي ثبات مسله ده. او همداشانې په دولت کې د طالبانو د سیاسي ونډې په اړه باندې خبرې روانې دي. په دې هکله به نن په لنډه تبصره کې د حق او عدالت د ګوند له غړي انجینر عباس نویان صاحب ارزونه واخلو چې زموږ بلنه یې منلې ده او سټوډیو ته تشریف راوړی. نویان صاحب ستړي مه شئ پروګرام ته. یو لنډ خو لیدونکو سره داسې نظر شریک کوي چې تاسو سیاسي فعالیت مخکې لرئ او د حق او عدالت ګوند خصوصا غړیتوب لرئ. داسې کوم مجموعي نظر ته رسېدلي یاستئ چې راتلونکي جمهوري ریاست دپاره څوک کاندید کوي مشخص کړی هم دی؟ د حق او عدالت ګوند تر اوسه پورې داسې کلکه پرېکړه نه ده کړې چې حتما او حتما هرومرو یو کاندید ولري. د حق او عدالت ګوند د ګوندونو او ائتلافونو د شورا په چوکاټ کې داسې هڅې روانې دي چې یو ښه واحده کاندید ولري او خلک ته وړاندې کړي. دا کاندید باید داسې مواصفات ولري چې هغه کاندید په مخکنۍ ډنډه کې ښه تجربې او لاسته راوړنې ولري او د قومي تعصبونو او ژبني او مذهبي تعصبونو به لرې وي او داسې به کولی شي چې د یو مدونه برنامې په وړاندې کولو د خلک سره داسې دا ستونزه او مشکلات چې خلک لري دا څنګه به لرې کړي حل کړي داسې یو برنامې خلک ته وړاندې کړي. یو مجموعي نظر دی چې تاسې برحاله په کابل کې سیاسي فعالیت کوئ. خامخا په دې خبرې باندې حتما پوهیږئ چې ولس اصلا د څه ډول یو راتلونکي مشر په هیله دی. داسې ویلی شئ چې څه امیدواري ده ډېره چې څنګه شخصیت باید رامخکې شي؟ خلک خلک ډېرې ستونزې لري او دا ستونزې عمده تر ټولو ته عمده د حاکمیت قانون د نشتوالي د امنیت د نشتوالي او د حکومتداري د نشتوالي او فساد اداري هم داسې بیداد کوي. دا ستونزې دي چې خلک غواړي چې داسې یو کاندید په ولري او هغه کاندید ته رای ورکړي چې د دې ستونزو په حلولو سره یو ښه برنامه منطقي برنامې او جامع برنامې ولري. داسې خو نه کېږي چې د هر څوک به راځي او داسې وایي داسې په چهرې کې داسې څرګندونه نشي کولی خلک چې هغه ته رای ورکړي. داسې یو مدونه برنامې او منطقي او جامع برنامې باید خلک ته وړاندې کړي چې دا ستونزو سره څنګه حل کولی شي.